د رئیس سیلاب قاتل په امریکا کې ونیول شو چې د خپل یو افغان ملګري لخوا وژل شوی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د منافقو د مخې سړي تر ټولو غټه نښه دغه ده چې په خوله به در سره ډېر خوږ وي، ډېرې خوږې خبرې به درته کوي، مګر په شا به بیا په خنجر وایي. د امریکا د هیوستون ښار پولیسو اعلان کړی چې 23 کلن نقیب الله حبیب زوی د پنجشنبې په ورځ د خپل پخواني همکار او ملګري رئیس سیلاب د وژنې په تور نیول شوی او پر وړاندې دوسیه ثبت شوې ده. د پولیسو په وینا په حبیب زوی پورې تړلي ټیک ټاک حساب کې څو پوسټونه او تبصرې موندل شوي چې پکې هغه پر سیلاب لګولي و چې له ده $10,000 اخیستي دي. خو حبیب زوی په همدې پوسټونو کې د سیلاب د وژل کېدو پړه له ځانه لرې کړې وه او ویلي چې سیلاب ملګری و خو هغه یې نه دی وژلی. په یو پوسټ کې حبیب زوی لیکلي و که موږ سره بد کار وکړي نو حتمي ده چې تا سره به هم بد کیږي. د مې میاشتې په 21 نیټه شاوخوا د شپې 11 بجې پولیس د سیلاب د اپارتمان مخې ته ورغوښتل شول چې جسد په سیمه کې پروت و چې په مرمۍ لګېدلی و او ډاکټرانو په هماغه ځای کې د مړینې اعلان وکړ. د وژل شوي یو ملګري پولیسو ته ویلي چې دوی د کور دننه و کله چې یو چا رئیس سیلاب ته زنګ وواهه او ورته وویل چې د باندې یوه ښځه راغلې او غواړي درسره وویني. سیلاب یوازې بهر ووت، څو شېبې وروسته ډزې وشوې او ملګري یې ولید چې سیلاب پر ځمکه پرېوتی دی. پولیسو هغه ښځه وپېژندله او معلومه شوه چې له حبیب زوی سره په اړیکه کې ده. د پولیسو د راپور له مخې دوی دواړه د اپریل میاشت کې د یوې احتمالي شخړې په اړه هم تر څېړنې لاندې راغلي وو. د قضیې پلټونکي ګمان کوي چې ښایي همدې ښځې سیلاب د وژنې په شپه بهر ته رایستلی وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.